الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. سلورم سپارہ دا سورة آل عمران او یوصل شفق او یم نمبر آیت دے. مخکینو آیاتونو کی اللہ جل شانہ دا غزوہ حمراء الاسد ذکر وکو چکل ابو سفیان دا خپل لخکر سرا حمراء الاسد مقام تا ورسیدو نو سوچ وکو چې موږ دا جنگ وکړو کو دم او بیلو او دا فیصله وکړه دوباره په مسلمانانو باندې حمله کو چې بالکل د جرل نه ختم. نعیم بن مسعود اشجعی تم دا خبر وکړه چې مسلمانان ته وایي چې بیرته کافران راځي په تاسو باندې حمله کوي. مسلمانان ته چې کله دا خبر وشو د دوی ایمان نورم زیات شو. ول زمونږ د پاره الله کافی دی او ډېر ښه کار ساز دی. خو بیا دوی جنگ ونه کو هم دغه شانتي الله په لونه کې رعب واچو او ناکام او نامراد دا وپښ. اوس په دې آیات کې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکړي او هغه مفسرین دغه وجه دا ذکر کوي چې یو قوم واغی اسلام راوړ بیا د مشرکین د یری د وجنه العیاذ بالله دوی د اسلام پرې خو د مرتد شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه د وجنه غمگین شو او خپه شو. نو الله جل شانه د آیات را نازل کو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. پیغمبر غمجن دینه کی تعالی را هغه کسان چې دوی جلتی کوي په کفر کې او کفر کوي. او کلبی رحمه الله وی د دینه مراد منافقین دي او د يهودو چې کم سرداران دي دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او صاحب خپل کتابونو کې پټ کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمگین شو. الله جل شانه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. پیغمبر تعالی نے غمگین نه کی هغه کسان چې دوی جلتی کوي په کفر کې. امام الضحاک رحم الله و دا د قریشو چې کم کافرانو هغه انهم لن يضروا الله شيئا. هرگز دوی الله ته هیڅ ضرر نشي رسولی. لن يضر الله شيئا یعنی لن يضر اولیاء الله شيئا. دا الله دوستانو ته هیڅ قسم ضرر او تکلیف دوی رسولی نشي. او یا لن يضر الله لن يضر دین الله شيئا. دا الله دین ته هیڅ ضرر نشي رسولی. چې کافران هم شي او دین اسلام پریدي نو بیان د الله دین ته هیڅ ضرر نشي رسولی. او یرید الله غواړي الله یجعل لهم حظوا دا چې ونه ګرځي د دې لپاره حصہ فی الاخرته په آخرت یعنی کم اجر او ثواب دی دا ورنکی. او ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره لوی عذاب دی. الله دې موږ محفوظ کی. ان الذين اشتروا الكفر او بشک هغه کسان چې دوی ترجیح ورکړه کفر ته. صاحب د مدارک وی استبدلوه یعنی په بدل کې واغست کفر لرا بالایمان په مقابله د ایمان کې او یې ترجیح ورکړه کفر ته بالایمان په ایمان باندې. لن يضر الله شيئا. هرگز دوی د الله دین ته څه ضرر نشي رسولی. ولهم عذاب علیم او د دوی لپاره درناک عذاب.
او ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، او ګمان دي نه کوي هغه کسان چې دوی کفر کړی دي، انما نملي لهم چې مونږه مهلت ورکو دوی ته خیر لانفسهم چې دا به غوره وي د دوی د نفسونو لپاره. ځکه حدیث شریف کې راځي چې الله ظالم ته مهلت ورکوي خو چې کله ونیسي بیا د خلاصېدی نشي. نو دا مهلت ورکول دا په دې باندې دلالت نه کوي چې بس دا به د دې نفسونو لپاره وغوري. الله و انما نملي لهم مونږه مهلت ورکو دوی ته لیزدادوا اثما، دې لپاره چې دې زیات کې څه ګناه زیات کې بس به एकदम الله درونیسي. ولهم او د دې لپاره عذاب مهین، عذاب اهانت والا دی، عذاب سپکون کې. ولا يحزنك الذين او غمجن دي نکی تعالی را اغا کسان یسارعون دوی جلتی کئی فی الکفر پا کفر کی انہم بشکدوی لن یضر اللہ ہرگز دوی ضرر نشی رسول اللہ تا یعنی دا اللہ دوستانو تا یا دا اللہ دین تا شیئن دچشی یرید اللہ اللہ غواری اللہ یجعل لهم دا چی ونگر زید دوی دا پارا حظن سحسا فی الاخرت فاخرت کی ولهم او دا دوی دا پارا عذاب عظیم عذاب لوی دے. ان الذین بشک اغا کسان اشتروا الكفر چی دوی ترجیح ورکللا کفر تا بالایمان فا ایمان باندی او دوی بدل کو یعنی کفر لرا پا ایمان باندی ایمان پریخو دو کفر دای واغستو نو اشتروا الكفر چی دی واغستو کفر لرا بالایمان پا ایمان باندی لن یضر اللہ ہرگز دوی ضرر نشی رسول اللہ تا یعنی دا اللہ دین تا شیئن دچشی ولهم او دا دوی دفارا عذاب علیم عذاب درناک دے. ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دی نکی اغا کسان چی دوی کفر کڑے دے انما نملی لهم چی بشکا منگا محلت ورکو دوی تا خیر دابا غروی لانفسهم دوی د نفسونو دپارا انما نملی لهم بشکا منگا محلت ورکو دوی تا لیزدادو دی دپارا چی دی زیاد کی اثمن گناہ لرا ولهم او دوی دفارا عذاب مہین عذاب سفکون کے دے. ولا يحزنك الذين او غمجن دین کی تعالی اغا کسان یسارعون چی دوی جلتی کئی فی الکفر پا کفر کی انہم بشک دوی لن یضر اللہ ہرگز دوی ضرر نشی رسول اللہ تا یعنی دا اللہ دوستانو تا یا دین اللہ دا اللہ دین تا شیئن دتشی یرید اللہ اللہ غواری اللہ یجعل لهم دا چی ونگر زید دوی دفارا حظوان سحسا فی الاخرت فآخرت کی ولهم او دوی دفارا عذاب عظیم عذاب لوی دے. ان الذين بشک اغا کسان اشتروا الكفر چی دوی ترجیح ورکلا کفر تا دوی واغستو کفر لنا بالایمان فا ایمان باندی لن یضر اللہ ہرگز دوی ضرر نشی رسولے دا اللہ دین تا شیئن دچشی ولهم او دوی دفارا عذاب علیم عذاب درناک دے. ولا يحسبن الذين او گمان دی نکی اغا کسان کفرو چی دوی کفر کرے دے انما نملی لهم چی بشکا منگا محلت ورکو دیتا خیرن چی دا محلت بغوروی لانفسهم دوی دا نفسونو دا پانا انما نملی لهم بشکا منگا محلت ورکو دیتا لیزدادو دی دا پارا چی دوی زیاد کی اثمن گناہ لرا ولهم او دوی دا پارا
عذاب مهین، عذاب سپکون کې دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله سمع السماع والپریوان پورا د عمل کولو توفیق راکړي. الله د دنیا او آخرت خوشحالیانې راله راکړي. الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ محفوظ کا. الله د خپل دین خدمت رانه واغستلی کا. الله د خپل دین د خدمت لپاره موږ چې دغه استعمال کا. الله د ګناهونو نه موږ محفوظ کا. د نیک اعمال کولو توفیق راله راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه